انشاءاللہ یو څو ورځې پس په موږ او تاسو باندې یو ډیره عظیمه یو ډیره مبارکه او د رحمتونو او د کرمونو او د الله د رضا دپاره ډکه یو میاشت د رمضان المبارک انشاءالله را روانه ده. الله دې په موږ او تاسو باندې په خیر او عافیت سره د صحت او سره د عبادت تیره کړي. دا نن جمعه د شعبان المعظم چې کومه د شوقدر میاشت د 1445 بمطابق 2024 دا د شعبان نن اخیره جمعه ده د دې دینه پس چې کومه جمعه راځي اب ان شاء الله روزه کې راځي. زما عزتمندو الله رب العالمین ډیر کریم دی خصوصا په خپل بندگانو او بیا خصوصا په خپل نیکانو بندگانو مسلمانانو باندې او الله او د الله د رسول دا منشا ده چې الله وی زه د خپل بندگانو رسول الله مبارک وی چې زه د خپل امتیان پس باندې باندې او بخو او دوی د الله ته ورنږدې شي او د آخرت اغلبي کامیابی حاصل کړي. دا د الله رب العالمین خوښه ده او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره ارزو وه. خو الله رب العالمین وی چې دا بندگانم لږ څه وکړي نو د دقې دپاره الله رب العالمین په مختلفو اوقاتو کې مبارک اوقات پیدا کړي. په هغې اوقاتو کې او په هغې دغه کې یو دا رمضان المبارک دا میاشت ده. په معمولی عبادت اوس زه تاسو ته وایم انشاءالله الله رب العالمین ډېر لوی مقام ورکوي ډېره لویه مرتبه ورکوي. نو دا کومه میاشت چې انشاءالله را روانه ده د دې د الله په جناب کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جناب کې ډېر لوی مقام دی ډېره لویه مرتبه ده. او زه په ده ویم انشاءالله حانس په قسم کې نیم کو قسم مې راته وخوړو چې دا کومه میاشت د روجې را روانه ده دا د دې 11 میاشتو سرداره میاشت سرداره میاشت ده. د دې د وجې صحابه نه پس تابعینو نه پس تبع تابعین د دې نه پس نیکان صلحا تر د قیامت د ورځې پورې دوی د دې میاشت په انتظار وي او دې میاشت ته ډېر زیات په شوق کې وي. موږ او تاسو خو د دنیا په دې مادیاتو کې او د دنیا په دې خوشحالو کې او د دنیا پسې دومره لیوني یو چې موږ ته د دې د عظمت اډو پته نه لګي. بس موږ وایو چې پټې دی او کټې دی او دنیا ده او هر سړی په دې تکل کې چې دنیا حتی تر دې پورې وهابونه دي چې دا کومه میاشت را روانه ده نو نیکان صلحا د عبادت پتم دي چې دې کې به موږ عبادت کوو دې کې به موږ الله راضي کوو او موږ خلق د دنیادار او د پاکستان خلق د دې میاشتې په انتظار کې وي چې د دې مسلمانانو نه به دا چمله څنګه راوباسو. نو که ستاسو خیالي تاسو هم د دې وطن او د علاقې او د دې ملک یو زم د دې وطن او د علاقې او د دې ملک کوم شیز چې په کوجه کې ارزان دی په روجه کې یو په 2 راشي کوم شیز چې په کوجه کې په اسانه ملاویږي روجه کې به ورته په قطارونو ولاړ وي. ولې مسلمان دی که نه په نور دنیا کې او په کفري دنیا کې مسلمانان به پریدو په کفري دنیا کې چې کله رمضان راشي نو حکومتونه پیکیج جوړو حکومتونه خپل رعایو له سہولیت ورکوي. پاکستان ظالمان او د پاکستان خلق حکمرانان پریدا
د پاکستان تاجران دکانداران او کم چې بزنس والا دي دوی په روزه کې د مسلمان نه سرمن وباسي او بیا موږ وایو یاره حکومت داسې حکومت هغه تا په خپله څه کړي دي ټوله ذخیره اندوزي د دې دپاره کړې ده چې روژه به راځي او روژه کې به مال نه وباسم دغه خلک واورئ ګورئ قسم په خدای کو په دې روژو م الله بچ قسم په خدای کو په دې عمرو باندې م الله بچ قسم په خدای کو په دې حجونو باندې م الله بچ مسلمان سره نرمي وکړي یو سیس په کوجه کې په دوه دي په روژه کې ورته په روپۍ کا تب الله اوس انشاءالله کو نن جمعه شو که آینده جمعه شوه زه به تا ته وویم چې انفاق فی سبیل الله په د الله په لار کې په دې میاشت کې ورکولو کې کم مقام دی نه موږ د مسلمان دا ولې موږ دنیا پسې نښتي موږ ته دا پته نه لګي چې روژه کم مقام لري او کمه مرتبه لري تاسو ته ما وګوله چې صحابه صحابه تابعین تبع تابعین وکان دا پرېږده نیکان خلک پرېږده کو صحابه دی او کو تابعین دی او کو تبع تابعین دی او کو ائمه مجتهدین دی او کو علما دی او کو صلحا دی او کو زمونږ سي ګناهګاران دي مونږ کې په تکل کې یو ندی دا وجه چې مونږ په الله ځان بخو مونږ په دې تکل کې چې الله مونږ ګناهونه کړی دي معاف کړي مونږ خو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا الله محبوب دی الله وته ټول ګناهونه معاف کړی دي داغه په او باندې الله شیز حلال کړی دی داغه په نه باندې الله شیز حرام کړی دی رسول الله مبارک چې په دې میاشت ته کومه خوشحالي کوله کومه تیاری به کوله او کم په مینه او محبت په انتظار کو نو هغه د احادیث او هغه ټول ارس به پرېږدم صرف یو خبره به تاسو ته وکړم او هغه تاسو اکثر ملګري په هغې باندې پوهیئ چې د رمضان المبارک ته بلا پخې دوه میاشتې پاتې وي پخې دوه میاشتې پس په روژه راتله چې رسول الله مبارک به ورته د هغې وخت نه دعاګانې شروع کړې دوه میاشتې مخکې او کله چې به د رجب میاشت ولیده دا موږ او تاسو ورته د زبرګې میاشت وایې نو رسول الله مبارک به الله تعالی سوچت کړ او دعا به یې کوله دعا به یې د څه کوله دعا به یې د دې کوله چې خدای مال عمر راکړي چې زه اوس روژې ته ورسم ټول احادیث راوالی که نه تقریبا 9 لاکه 8 لاکه حدیث دي پکې به دا دعا پیدا نه کړي چې رسول الله مبارک د خپل د عمر د زیادت دعا کړې ده نه ده کړې سیوا صرف د دې نه چې کله به د روژې میاشت را لنډه شوه 2 میاشتې به پاتې شوې رسول الله مبارک په الله ته جلاګانې شروع کړې خدای پاک اوس خو 2 میاشتې پاتې دي نو یا الله زه تا ته دعا کوم او دعا یې زده کړې او دا وایې چې کله به دا زبرګې میاشت شولیده او د شو قدر نو دا به وې ما ته وګوره اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان خدای پاکه د شو قدر او د زبرګې دا میاشت راله برکتی کې او دومره اوس عمر راکړي چې د رمضان هغې مبارکې میاشت ته ورسم موږ ورسئ خدایه رمضان میاشت مبارکې ته ولې مې ورسئ دې دپاره چې د الله د رحمتونو د الله د عظمتونو د الله د برکتونو باران وریږي خو داسې باران نه وریږي یو باران داسې چې نری نری وریږي یو باران په شیبو وریږي نو اسد جانا نری نری باران چې وریږي نو ته پکې لاړ شي جومات ته هم لاړ شي او په قلار روانې سم نری نری وریږي خو چې دا په شیبو وریږي نو دې نه بیا منډه وې ولې یو څاڅکي پسې بل څاڅکي بل څاڅکي بل څاڅکي دقه شان دا عام ورځو کې د الله رحمتونه لکه د معمولي باران په شان وریږي او په روژه کې داسې په شیبو شیبو وریږي قدم په قدم تاله نه کېږي لکه څنګه اوس یې زه تا ته وایم اوس یې تا ته بیانوم چې الله رب العالمین په دغه رمضان کې څنګه په شیبو شیبو الله رب العالمین بارانونه کوي د رحمت وهب ګل حاجي صاحب یو خبره وورو ان شاء الله دا به ډېره پیدا درکړي تاسو یې وورئ ټول وورئ دا دومره رسول الله مبارک دې روژې ته خوشحالېده ولې دا دومره صحابه ورته خوشحالېږي ولې په دې روژه باندې الله دا دومره انعامات او برکات ولې ایښي دي دا یو خبره وورئ او دا ډېره فایدهناکه ده دا دومره فایدهناکه ده
چې کو زما دا یو غنټه تقریری دا ټول تقریر دی ایر کو خدا یو خبره مې راوه دا به تعالی ټول کال پیدا درکې ټول کال به پیدا درکې ګوره رونو منګ او تاسو الله دی دنیا کې د څه دپاره پیدا کړي ټول جواب راکړي عبادت دپاره شاباس دا الله په قرآن کې ویلي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسان او پیری نه دی پیدا کړی مگر د خپل عبادت او د بندګۍ دپاره مې پیدا کړی اوس دا بندګي به موږ کله کوو دا چې کله د بلوغت نه راواله تر د مرګه پورې به د الله بندګي کوو واعبد ربک حتی یأتیک الیقین هغې پورې به زما بندګي کې چې تر څو له مرګ نه راغلی مرګه پورې بندګي کوو نو د مرګه پورې د چا عمر وهاب ګلجي صاحب 40 کاله دی د چا 50 د چا 80 د چا 80 اوس دا 50 50 80 یا 80 کاله به مسلسل 15 واړه وخته مونځ روجا چې مالدار زکات چې مالدار حج نوافل تسبیحات عبادت پکې موږ د عبادت لپاره پیدا یو بل مقصد هم نشته نو دا عبادت په موږ سالم کال اوس د دې روجي دا یو کمال دی دا الله په قرآن کې ویلي دي ځکه یې راته وایم د روجي یو مقصد دی او هغه مقصد څه دی ادا دی چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون د روجي خو ډېر مقاصد دي خو د ټولو نه اوچت مقصد دا دی چې تاکې بندګي او تقوا راشي نو چې دا یو میاشت د الله په صحیح طریقه عبادت وکړه دا یو میاشت په صحیح طریقه الله رضا کو دا یو میاشت د الله په صحیح طریقه باندې عبادت وکړه نو وهاب ګلجي صاحب یاد ساته دا د الله حکم دی او د الله رب العالمین د طرف نه یو زبردست انعام دی چې د دې یو میاشت د روجي د برکته به الله ټول کال پتا په عبادت باندې تیری نو ګویا ماته وګوره د 11 میاشتو ستا د عبادت ستا د بندګۍ ستا د الله د رضا کولو ټول انحصار په دې یو میاشت باندې شو اوس چې دا یو میاشت په صحیح طریقه عبادت وکړه دا یو میاشت الله په صحیح طریقه رضا کو دی یو میاشت کې د ځان د ګناه نه وساته ته یاد ساته د الله په ذات مې د قسم چې ټول کال به الله رب العالمین پتا په عبادت تیری او کو دا یو میاشت ضایع کړه دا یو میاشت د کما کان حقه چې څنګه دا رمضان حق ته هغه دی او نکو او ځان دې په الله او نه بخو دومره عبادت ته نه چې الله دې رضا نکو نو قسم بالله رسول الله مبارک حدیث رتا اوس وې ماغه حدیث ته وې ما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی ته راځي په پوله په قدم اګدی په منبر باندې او امین وی امین ولی وی جبريل خیری کوي او رسول الله مبارک په امین وی خدای دې هغه انسان هلاک برباد کی چې پچا د رمضان میاشت را نلا رالا او د په الله ځان او نه بخنو الله دې دا انسان تباہ و برباد رسول الله مبارک وی امین اوس خیری دا چا دی او امین په چا وی رستو خبره کو نو زما عزتمند درونو کو رسول الله مبارک او دغه شان صحابه د دې میاشت تعظیم او خیال ساتل د دې د وجه چې د دې میاشت ټول دارو مدار د په انسان په یو له میاشت وي په خپل طریقه د میاشت راکړه یو له سوال میاشت په خپل عبادت نو د دې د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پلانینګ سره یو پورا ټایم ټیبل سره د دې میاشتې تعلیم ورکو دا څنګه چې دا اوس اخیری جمعه ده یا علماء کرام وی دا شعبان المعظم په اخیری تاریخ و رسول الله مبارک صحابه را جمع کړي او یو بیان به وتاکو او هغه بیان د احادیث په کتابونو کې موجود دي غټو کتابونو کې موجود دي وړو کې او کو دا غټو والو کتابونه نشه کتلې
نو یو آسان شان د احادیثو کتاب دی او تقریبا په هر مسجد کې دی، فضائل اعمال ورته وایي. او دا د دې د وجې د فضائل اعمال دا حواله در کومه چې یو ډېر عظیم عالم لیکلی دی، یو ډېر لوی عالم لیکلی دی او آسان دی. آسان په دې دی چې په هر زبان کې ترجمه شوې ده، پښتو کې، اردو کې، پارسی کې، انګلیش کې، مختلفو ژبو کې تقسیم، نو سړی په هغې باندې پیږي. نو دا حدیث د هغې فضائل اعمال فضائل رمضان کې لومبی حدیث دی. رسول الله مبارک صحابه را جمع کړل او یو بیان یې ورته وکړ او څه وی ورته، یا ایها الناس، ای خلکو، قد اظلکم شهر عظیم، پتاسو یو عظیمه میاشت را روانه ده، یو ډېره لویه مبارکه میاشت را روانه ده. ولی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عظیم او لویه ده نو د ورځو په لحاظ لویه ده؟ نه، اسلامي میاشت ده، یو کم دېرش یا دېرش زیاتې نه وي، د تعداد په لحاظ باندې نه ده، د ورځو په لحاظ، بلکې د عظمت او د برکت په لحاظ باندې ډېره لویه ده، ډېره عظیمه ده. موږ بعضې وخت وایو وی دا سړی ډېر لوی سړی، نو لوی سړی دا نه چې چت سړی سر لګي، موږ د هغه عظمت ته اشاره کوو. دقه شان رسول الله مبارک وی ډېره عظیمه لویه میاشت ده، د برکت میاشت ده. څومره د برکت میاشت ده؟ شهر مبارک، ډېره د برکت ده. څومره د برکت ده؟ برکت دومره ده چې په دې حدیث کې رسول الله مبارک وی چې هغه میاشت پرېږده، هغه ورځې، هغه ساعتونه هم پرېږده، یو شپه ده پکې، یو شپه، خو هغه یوه شپه ته عبادت وکړه د الله د رضا دپاره او په صحیح طریقه دې وکړه، نو دومره برکتي ده. برکت موږ څه ته وایو؟ برکت موږ دې ته وایو چې یو څیز کم وي او فایده زیاته وي، یو څیز کم وي فایده زیاته وي. موږ بعضې وخت خلک عمر کې د الله برکت واچوه، نو عمر زیات نه شو، برکت پکې دا وي چې د بعضې انسان 100 کاله عمر وي، هغه چې کوم د دنیاوي اخروي مقاصد دي هغې کې حاصل نه کړي، او د بعض انسان عمر کې برکت وي هغه په 20 او 25 کالو کې حاصل، دا برکت وي. رزق خو ډېر وي چې برکت پکې نه وي، هېڅ پیدا نه ده. لږ رزق وي خو چې برکت پکې وي نو الله رب العالمین د هغه انسان دپاره یې کافي کړي. نو الله وی برکتی ده. څومره برکتی ده؟ دومره برکتی ده چې یوه شپه پکې چا عبادت وکړو نو په نص د قرآن دا خبره ثابته ده، په نص د قرآن. یعنی انکار، زه به داسې مثال درته ویم چې کو انکار دې ته وکړو چې یاره دا خبره دا خو داسې نه ده، داسې نه ده، نو په ټکي باندې سور کافر شوې، ځکه الله دا ویلي په نص د قرآن. څنګه دا شپه ثابته ده چې لویه ده؟ الله وی دې کې یوه شپه ده چې هغې ته وی لیلة القدر. هغه یوه لیلة القدر شپه څومره لویه ده او څومره عظیمه ده؟ خیر من الف شهر. دقه یوه شپه د 1000 میاشتو د عبادت نه ډېره بهتره ده. د خیر لفظ راغلی دی. خیر څه ته وایي؟ د مبالغې صيغه ده، ډېره زیاته. زموږ د دې ملک ډېر لوی عالم دی او حقیقت دا دی چې ډېر لوی عالم دی. د دې ملک نه، د دې ټول عالم اسلام هغه په دې خپل تفسیر کې د دې خیر یو معنا کړې ده، هغه مې ډېره زیاته خوښه شوه، ډېره ښایسته معنا یې کړې ده. هغه وی خیر څومره بهتر ده؟ نو وی دومره بهتره ده چې زمونږ او ستاسو د شمیر نه بهر ده. نو ګوره مونږ او تاسو شمیر خود په دې ګوتو متو باندې کوو، ګوتې یې پرېښې دي. د موجوده دور خبره کړې ده، وایي چې دا څومره کلکولیټرې دي او دا څومره کمپیوټرې دي چې دا ټولې راوالې که نه او په دې کلکولیټر باندې ډېر لوی شمیر کېږي، نو دا کلکولیټر هم د هغې د شمیر نه عاجزه دی. خیر داسې لفظ الله ویلي، هغې نه عاجزه دی. دومره بهتره شپه ده دا یوه شپه، الف شهر د 1000 میاشتو نه ډېره بهتره ده. نو مبارکه شوه او که نه شوه؟ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره دا وفرمایل چې دی کو یو انسان په نیکۍ باندې راتګ وکړه، بالفرض نیکي وکړه او یو نفل یې ادا کړل، نو الله رسول الله مبارک وی الله به څه چلی کړي، چونکې برکت خبره کړې ده رسول الله مبارک، نو برکت په ورکوم که نه. چا چې په دې میاشت کې یو نفل وکړل، الله رب العالمین وی زه به ولې هغه په فرضو بدل کړم. ګوره مونږ او تاسو اوس دا رالو جومات ته، نفل به کوو، سنت به کوو،
په سنتو بلی کېږي په نفلو باندې بلی کېږي خو کو دغه رمضان بلې جمعه ته رالی او تا نفل وکړل نو هغه نفل به په فرضو لیکل کېږي اوس د فرض او د نفلو ترمنځ ډېر لوی فاصله ده فرض دی او نفل دی زه به درته نفل او د فرضو یو مثال بیان کوم چې د فرض کم مقام دی او د نفل کم مقام دی یا لکه ته اوس د جمعې لمونځ وکړه او د دې جمعې لمونځ نه پس تا وې راشه مله نفل وکړه او نفلو ته ونښتې 2 لس 0 لاک بالفرض و تقدیر ویم دا خود خبر آسه کوم چې 1 کروڑ نفل دی د مازیګر د مونځ نه پس وکړه د مازیګر مونځ پورې دی وکړه خو د مازیګر مونځ دی ونه که کنه نو دا 1 کروڑ نفل کو دی کړی وي کنه د مازیګر یو مونځ ته نه راځي ګوره فرض د فرض داسې لوی مقام دی د فرض داسې لوی مرتبه ده خو په روژه کې به دی الله نفل په فرض باندې بدلی او فرض سره به څه چل کېږي الله وایي دغه فرض برله یو په او یو باندې بدلو یو فرض دی وکړل هغه په او یو باندې بدلو بالفرض و تقدیر مړه تاسو خو نن جمعې له راغلي او الله د جمعې د مونځ په موږ باندې په تاسو باندې په خیر او عافیت سره وکړي په اعمالو کې به دا یو لیکل کېږي خو که آینده جمعه الله دې موږ او تاسو د ژوند او زندګي راکړي آینده جمعه تاسو د جمعې مونځ وکړو نو هغه د جمعې مونځ به په روژه کې یو په او یو لیکل کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایله چې چا په دې کې فرض ادا کړ نو هغه به بیا په او یا بدلو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جعل الله صيامه فریضه د دې میاشتې روزي الله فرض ګرځولي دي فرض خو پیژنې کنه لازم دی لازم فمن شهد منکم الشهر فلیصم چا باندې د میاشت راله او دی د دې 5 اعذارو نه پاکو دا پکې نو دی به روژه نیسي هغه څه شی دی یو دا دی چې دی عاقل وي عاقل نو په لیوني روژه نشته دویم نمبر دی بالغ دی نو په نابالغه روژه نشته بالغ تاسو پیژنئ سړی لکه موجودیم د بلوغت خپل مسائل دی یو الګ دی او په د باندې د بلوغت آثار رالل د 12 کالو نه پس د 10 کال کې راغلی 16 کې راغلی 15 کې راغلی او د بلوغت آثار تاسو پیژنئ نو دی بالغ شو خو د 12 کالو نه مخکې او دا نو دی بیا بیمار خو که د 12 کالو نه پس د بلوغت آثار رالل نو دی بیا به بالغ حسابیږي د باندې بیا چې څه د الله احکامات دي مونځ دی روژه ده دا به دی لازم کوي او که بالفرض د 15 کالو پورې د بلوغت دغه آثار په جینۍ او په هلک باندې رانل په جینۍ باندې راځي د خپل بلوغت هغه آثار یا حیضي او یا هغه حملي واده شوي وي او دې کې دا 15 کالو پورې رانه د 15 کالو نه پس کو راغلي او کو نه راغلي دی به بالغ حسابیږي نو دی بیا بالغ دی نو په بالغ باندې روژه او کو نابالغه د قوي نو کو روژه ونیوله الله به ثواب دلم ورکړي او دا ثواب مور او پلار لم ورکړي خو زمونږ خپل د علماء فقها کرام وایي چې د 12 کالو نه پس په ماشوم باندې رو روژې شروع کړي نیسي دی لکه څنګه مونځ خو تقریبا د بلوغت نه پس په انسان باندې فرض کیږي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله ستاسو بچی د 9 کالو شي نو مونځ طریقه وته خای او کله چې د 10 کالو شي نو بیا درباوي چې مونځ نه کوي تادیب ولا بیا ورکوي تعزیر ولا بیا ورکوي سزا ولا ورکوي دغه شان ټیک ته چې دا 15 کاله او ته په د 14 کالو نه پس شروع کوا چې د دې سره بلد شي نو دویم نمبر چې بالغ وي او دریم نمبر چې مقیم وي نو په مسافر روژه نشته خو وینې ولګي ثواب به الله ورکوي او څلورم نمبر دا چې بیمار نه چې داسې بیمار وي چې ډاکټر مسلمان ډاکټر ورته ویلي دي چې دا روژه تاله ښه نه ده لکه داسې وي ډېر د شوګر مریضان دغه شان د ګردو مریضان یا نور داسې مریضان دي او یو مسلمان ډاکټر ورته ویلي چې او ستا دپاره روژه ښه نه ده روژه مه نیسه نو بس بیا په ده باندې روژه نشته دې بیا نه نیسي بیا وروستو چې جوړ شي قضا به یې راوړي او که جوړ نه شو قضا یې راونله نو بیا به یې ولې فدیه ورکړي چې څه فدیه ده د هغې روژې متعلق خبره ته بیا بیان کړي
نو په بیمار باندې نشته. او پنځم نمبر په هغه زنانه باندې نشته چې د هغې کومه ماهواري بیماري راشي یا معشوم شو د نفاس هغه بیماري پرې راغله، نو په دې ښځو باندې روژه نشته. رستو بلې نور د دې نه علاوه روژه په هر انسان بالغ باندې فرض ده او کو وی نه نیوله عظیم ګناهګار دی. کو انکار یې ته خو کفر دی، خو کو وی نه نیوله نو ګورې عظیم ګناهګار. ځکه رسول الله مبارکم او الله په نص د قرآن روژه ثابته ده. نو رسول الله وایي جعل الله صیامه فریضه، دا فرض دی. ګورې خو دې ونه نیوله نو د وخت د کمی د وجه ته ډېر څه ویلی نه شم، خو درې حدیث به ته رسول الله مبارک وویل. یو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ډېر خلک نه نیسي. زموږ په دې کلي کې هم ډېر سنډا خواره شته، غټ غټ سنډاګان به روژه په کس نه نیسي. زه بیمار یم او زه یو پکې دې زموږ دې کلي وایي زه نشم نیولی. ما چې یو غټ کوته کې داسې او ستا د املا ته څه چې ته ولې نشي نیوی. نو دا ډېر خلک داسې شته. خو که روژه دې ونه نیولې، رسول الله صلی الله بخاري شریف حدیث دی چې کوم انسان روژه ونه نیوله او دې بالفرض وروسته وایي چې یاره هغه ثوابونه د روژې هغه عظمتونه هغه زه حاصل کړم، نو رسول الله مبارک وایي که دې ټول عمر روژه ونیسي که نه نو هغه د رمضان یو روژې مقام ته به ونه رسي. دا یاد ساتئ. دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مې راته بیان کړ چې کوم انسان باندې رمضان راغی او د روژې ونه نیولې یا روژې په داسې طریقه ونیولې چې الله یې رضا نه کړه، ځان یې په الله ونه بخه، نو رسول الله مبارک امین ویلي دو جبریل خیلي کړي یرونو. او دا کله کړي دا د جمعې په ورځ، او دا کوم ځای کړي دی په مسجد نبوي کې کړي دي. هغه جمعه چې یو مونځ پکې په 50,000 دی. بیا رسول الله مبارک دا یاد ساتي چې د جمعې ورځ ډېره مبارکه ده، ډېره عظیمه ده. ما په مخکې بیانونه هم کړي دي، بیا به هم پې وکړو. یو ساعت یې ډېر قیمتي دی. خو دا یاد ساتئ چې په تمام د جمعې وخت کې د جمعې وخت ته زیارت په ورځ د ماښام نه شروع کېږي تر د جمعې په ورځ د ماښام د بانګه پورې، دا د جمعې وخت دی. د جمعې وخت دی دا ډېر مبارک دی. لکه دومره مبارک دی، دومره مبارک چې یو ګناهګار سړی بالفرض د جمعې په ورځ مړ شو په دې ساعت کې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مشکات مبارک حدیث دی چې کو یو انسان زنانه ده او کو سړی دی دی د جمعې په وخت کې مړ شو، نو ادنا انعام یې دا دی چې په ده باندې به عذاب د قبر نه وي. ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الا وقي فيه عذاب القبر، رواه المشکات. په مشکات مبارک نو ټول اوقات قیمتي دي، خو یاد ساتئ په دقیقه 24 غنټې کې د ټولو نه قیمتي وخت کم دی چې کله امام خطبې دپاره را روان شي او دا خطبه کیږي. دا ډېر قیمتي وخت دی، دا ډېر د عظمتونو وخت دی. نو دقیقه وخت کې چې رسول الله مبارک خطبې له راغی او په لومبې پوړی قدم کېښوده آمین، په دویمه آمین، په درېیمه آمین. مشهور حدیث ته تاسو اورېدلی دی، صرف هغه عظمت ستاسو ذهن کې راولم. صحابو تپوس کړو یا رسول الله نن خو عجیبه کار وشو، داسې خو موږ مخکې نه دی لیدلی. او عجیبه کار وشو. حضرت جبریل راغی او جبریل علیه السلام ما ته په دې غوږ کې وویل چې په کوم انسان مور او پلار وموندل او د دې مور او پلار خدمت ونه کو، دا مور او پلار د ده نه خفه لاړل، نو رب لا یزال دا انسان تباه و برباد. جبریل وی ما وی چې آمین، دا حقیقت دی چې دومره ویړیا ثوابونو والا سیز چې د مور او پلار خدمت دی د دامونه که او د په الله باندې ځان ونه بخه، ځکه چې د مور او پلار سره معمولي شانه مخېږړه کول ډېر لوی مقام لري، ډېره لویه مرتبه لري. دومره لویه مرتبه لري و ابوالحجي صاحب چې په روایاتو کې راځي چې یو انسان صرف د مور او پلار مخ ته په دې نیت وکتل چې یاره دا زما مور ده او دا زما پلار دی، او د دې سپین سر مور او د دې سپین ګیری بابا نه زه پیدا یم، د دې زه پیدا یم، دوی زما خدمت کړی دی، دوی ما سره مینه کړی، دوی ما سره محبت کړی دی. او دا حقیقت دی چې د چا بچی وي
هغوی ته پته لګي چې مور او پلار خپل بچو سره څومره مینه محبت ساتي، څومره خیال ساتي. په دې نیت دې وکتل چې دا زما مور ده او دا زما پلار دی او زه د دوی نه پیدا یم. والله العظیم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله به د دې بچي په عملنامه کې د یو حج او د یو عمرې قبول کړي شوي ثواب الله ولیکي. دومره ویلیا عبادت چې په مخ کتو باندې او تا نه بیا مور او پلار خپو، نو ته په حقیقت کې د بربادۍ او د هلاکت قابلې. نو رسول الله مبارک پې ځکه امین وي. دویم نمبر چې کوم انسان په وړاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم واغشتی شو او د په رسول الله مبارک درود ونه وي، بخل یې وکړه یا سستی وکړه، نو دا خو ډېر ویړیا عبادت دی. د رسول الله مبارک درود ویل دا ډېر ویړیا څه مطلب؟ یعنی ته بیا یو دا او الله پې ثواب ډېر درکوي، مقام ته دې پې ډېر ورسوي. په درود شریف خو تاسو ته مونږ بیانونه کړي دي، بیا به مونږ او تا دا ویړیا عبادت پرېښودو نو ته د هلاکت او د بربادۍ قابل الله دې تام تباه کړي. رسول الله او چې په کم سړي دې خبرې له راله میاشت د رمضان راله د خپل ارامي توبونه پرې نه ښودل، د روجې ونه نیولې، د په الله ځان او نه بخو، نو دا سړی د هلاکت لایق دی. جبریل وی خدای تباه کړي، رسول الله مبارک پې امین وي. تاسو هسې خبره کوو جبریل علیه السلام په تمامو فرشتو کې د ټولو نه عظیمه فرشته، داسې عظیمه فرشته چې الله یې صفت کوي. الله وما صاحبکم بمجنون ولقد رآه بالافق المبین. بل ځای الله رب العالمین وی مطاع ثم امین. الله یې صفت کوي الله د جبریل علیه السلام چې د جبریل علیه السلام خیری وي او الله اکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم آمینی. مسجد نبوی وی، د جمعې ورځ وي، د قبولیت ساعت وي. والله العظیم دا انسان حقیقت کې تباه او برباد. الله دې موږ او تاسو یې تباهي او بربادۍ نه وساتي. الله دې موږ او تاسو ته الله دې داسې اعمال زموږ او تاسو د دې روژه کې والي چې موږ په الله باندې ځان وباسو. نو دویم نمبر رسول الله مبارک کوئی چې دا روجه په چا تېر شي نو دی د الله تباه و برباد کې او وینې نه وي. او دریم نمبر رسول الله مبارک کوئی او دا حدیث اکثرو احادیثو کتابونو کې راغلی ده، یا د معراج سفر دی یا اس رسول الله مبارک کوئی یو ځل مې خوب ولیده. او دا یاد ساتئ، په دې خو خیر دا طالبانو خبرې دي، خو د وحی څو قسمونه دي. یو قسم د وحی دا دی چې په امور شرعیو کې پیغمبر خوب وویني، نو دا وحی ده، دا وحی ده، دا وحی حسابېږي. نو رسول الله مبارک وی خوب مې ولیده، وی په خوب کې یو دوه پر کسان راغلل، وی زه ځان سره پاسولم، وی چې پاسولم روان یې کړم، وی چې روان یې کړم یو غر ته یې روان کړم، وی غر ته چې روان کړم غر ته یې راته وی چې خیجه، وی ما ورته چې زه خو په غر نشم، دا خو ډېر سخت دی. وی راته وی چې موږ به دې مدد وکړو. نو یو کس د یو لاس نه ونیولم او بل کس د بل لاس نه ونیولم او په غر یې روان کړم. وی چې د غر څوکې ته وختم، دوس رسول الله مبارک خوب ویني. وی په دې کې مې یو ناشنا او یو هیبتناک منظر ولیده. هغه ناشنا او هیبتناک منظر خو لیدلو نه مخکې مې یو بل ډول چې داسې چغې، داسې سورې، داسې واویلې مې واورېدې چې هغې کسانو ته مې وي نور مې مخکې مه بوځې، دا چغې ډېرې خطرناکې دي. هغې وی نه چې وینې مې، وی چې ورغلم نو انسانان دي او په جهنم کې پراته دي او چغې وی، سورې وی. د دې چغو د سورو الله بعضې وخت په قرآن کې بیان هم کړی دی، داسې بیان یې کړی دی چې یو ځای کې الله وی لهم فیها زفیر و شهیق، دولسمه سپاره کې غالبا ده. او بل ځای کې الله وی تکاد تمیز من الغیظ، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی خزنتها لم یأتکم نذیر. داسې چغې او برانډې به وي دا جهنم. الله دې مو ساتي. تاسو وی ولې یارندو کې نور راغلی غالبا په صورت ملک کې دي خجی. نو دا چغې سوري دي او دا جهنمیان دي. رسول الله دې خبرې ته باندې متوجه کېږه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وتی دا څوک دي؟ اول تاسو څوک وي؟ موږ فرشتي یو. دلته رسول الله مبارک ته وی تا ته یو منظر ښایو، د دې نه چې خلک خبر کې
ستا کار رسول دی خلکو ته د پیغام نو دا خبر کا دا سوق دی دا خو تباہ شو دا خو برباد شو رسول الله مبارک ته فرشتي وایي دا ستا امتیان دی الله اکبر دا په کومه ګناه کې مبتلا و دا په کومه ګناه کې مبتلا نو دا په دې ګناه کې نو مبتلا چې دوی روجي نه دي نیولي دوی روجي نیولي دي قسم په خدای دا د حدیث الفاظ دي دوی روجي نیولي دي خو چې کله به روژه ماتي ته لږ شان ټیم پاتې شو نیمه ګنټه په وخت بالفرض زه وایم نو دوی به په قص باندې روژه ماته کړه نو چې روژه به یې ماته کړه هغې الله عذاب دا ورکړي چې نن په جهنم کې به داسې عذاب وي یعنې نو دی نیولې ده چې چا نیونیلی وي چې د هغه به کم حال وي الله مو ساته یا الله نو زما عزتمند ورونو رسول الله مبارک وي جعل الله صيامه فریضه د دې الله رب العالمین روجي دا فرض ګرځولي دي وقيامه تقرب الى الله تطوع تقرب الى الله او د دې هغه ولاړه الله د خپل نزدېکت دوی ذریعہ جوړه کړې روزه الله فرض کړې ده او ادریدل د شپې الله د خپل تقرب او د خپل نزدېوالي لوی ذریعہ جوړه کړې زمونږ د علما وی د دې قیام نه څه مطلب دی نو علما دوه قسمه مطلب بیانوي یو د قیام نه مراد د شپې د تهجد پاسېدل دي د تهجد پاسېدل او تهجد لوی مقام لري او روزه کې خاص لوی مقام لري نو یو ته مراد دغه تهجد دي او بعض علما وی نه د دې نه مراد تراویح دي دا تراویح چې تاسو وایي دا تراویح ته مراد دي تراویح ګورونو کوي بعض ظالمان روتی دي خلقو نه د دې سيزونو نه د خلقو ظلم متنفر کوي دا یاد ساته تراویح سنت مؤکد دي رسول الله مبارک کړی دي صحابه کړی دي تابعین کړی دي سلف صالحین چې څومره تیر شوي دي کړی دي دا یاد ساته تراویح دا د الله رب العالمین د نزدېکت لوی ذریعہ ده ګوره تراویح خامخا کوي بلکې یو حدیث خدا سم دی او دا په بخاری کې دی چې من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه څوک چې د شپې ودرېدل الله ته نو د دې قام نه مراد ټول محدثین وي د دې نه مراد تراویح او د تهجد لمونځ دی د ثواب په نیت او د الله د رضا دپاره ودرېدی نو الله به څه چلو کې ما ته وګورئ الله به دې د زندګۍ د بلوغت نه راواله تر د دقې وخته پورې تراوو پورې چې څومره واړو ګناهونه کړي دي الله به ټول معاف کړي هغې تراوو او زمونږ د دارالعلوم دیوبند یو ډېر لوی عالم دی حقیقت دا چې علمیت مقام علمیت څه هغه له الله ډېر لوی مقام ورکړی دی 50 د پاسه زر کتابونه لیکلي دي 50 د پاسه زر کتابونه او زمونږ د طالبانو علما په دې باندې پیږي چې بعضې عالم داسې وي چې هغه محدثي بعضې داسې چې هغه مفسري بعضې داسې وي چې هغه محققي بعضې په اصولو کې بعضې په نورو علومو کې هغه خپل علم هغه تاسو ته سپیشلایزیشن وایي هغې کړی وي دا عالم چې دی که نه د چې 50 د پاسه دا زر کتابونه لیکلي دي دا د علوم نبویه په هر فن کې لیکلي دي په هر فن کې لیکلي دي دومره کتابونه لیکلي دي مړی خو د هغه د زندګۍ ورځې راوالې نو په هغې پاڼو باندې به کمې شي دومره دا څوک دی دا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمهم الله ډېر لوی عالم دی ډېر لوی مقام والا دی ډېر لوی مرتبه والا دی اوس وخت نشته چې زه تاسو ته د هغه مقام او مرتبه د هغه علمیت د هغه تقوا د هغه پرهیزګاري د هغه کرامات زه تاسو ته بیان کوم وخت نشته بس خو دې خبرې ته م راولم هغه یو کتاب لیکلی دی په اردو کې باندې په اردو کې تحفه رمضان ورته وایي تحفه رمضان آسان کتاب دی او دا هغه دغه پکې ټول را جمع کړي د اقوال هغې کې هغه لیکلي دی یو حدیث حواله هم ورکړې ده چې کوم سړی تراویح کوي تراویح اسد اوره کوه ګورې تم داسې خوا دې خوا کوي کله ناکله او دا درزیان ظالمان دا مې ډېر بدي شي دا درزیان دي دوی تراویح نه کوي دلته په جومات کې موږ د تراویح کې څلور صفه به ولاړ چې شاته به یو ګورم نو یا دوه پاتې شوي یا دوه نیم پاتې شي ټول دې زنان تښتېدلي دا ټول چې زنان دي
تراویح خامخا کوي او پورا 60 رکعاتې کوي پورا 60 رکعات او هغه ځای کې تراویح کوي چې کم ځای کې پقلار کیږي او ختم پکې کیږي پدا کلام تعالی کې په القارعه القارعه او درس پدې باندې تراویح مکه دا ګوري دین پورے اسلام پورے موږ پورے خندا ده مهربانيو کې درز او بل والا تراویح دا قطعا نو کې د دین اډو مکه ګونګاري گئے نو دا سه منګه په دې علاقو کې اوس خیر الحمدلله یو خدا علماء کرام او بیدار دي بل د سوشل میډیا خدا غلط چیز د پاره استعمالي او د خدا پاره استعمالي د دې په ذریعہ خلکو ته پته ولګي دا نو لګه گزاره کوي خو یقینو که زموږ په دې اتمانزو کې بداسو یو جمعه تینو مې راتنه لمه ټول خلک بالته خطو ویلي وهابګل دي سه وي پشپالاس منټه کې منشل لکات تراویح او تر ټول ارس پشپالاس منټه کې خو حساب پکې نه لوي ټول چې شاته بس صبر ولال وی ټول ملا تړلې ټول ملا تړلې دا تراویح نه دي ګوره دا د الله قهر او غضب ته دعوت ورکول دي نو دا سه تراویح باندې کوي په صحیح طریقه خپل مزید چې کم ځای مل ختم کیږي ځان ال تراساوي ختمونو کی تراویح کوي په قلاره کوي نو ګوره چې په قلار دي تراویح وکړي نو اشرف علي تنوی رحمهم الله لیکلي دي تنوی بابا چې د تراویح په یو سجده باندې څومره ثواب دی دا کتاب دا حواله مې درکړه ها دا بیا وګوره په یو سجده باندې نو دوه روایت د رسول الله مبارک دي وهابګل چې وره دوه روایت یو روایت ادار وړي چې په یو سجده باندې ستا په عملنامه کې د یو نیم زر نیکه الله رب العالمین ولیکي یو روایت دا دی او دویم روایت دا دی چې په یو سجده باندې ستا په عملنامه کې به 1,00,000 نیکه الله رب العالمین ولیکي نو سلويخ رکعات دي سلويخ لاک نیکه به هر شپه ګټي او دریم روایت دا وروړي دی چې په یو سجده باندې به الله رب العالمین تعالی په جنت کې یو اعلی محل درکړي او دا هغه اعلی محل مخطب یو اونوي چې دا هغه اونې د لاندې سل کال استیزفتار اس مزلو کې دا هغه اونې د سوري به ختم نشي دا په یو سجده باندې او په طریقه باندې سجده په محبت باندې سجده او په صحیح طریقه باندې سجده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جعل الله قیامهم تطوعا الى قرب الله د دې هغه قیام هغه تراویح الله د خپل نزدېکت دوی ذریعہ جوړه کړی او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هو شهر صبر دا غوړې د صبر میاشته صبر وکړي اوس د صبر څه مقصد دی نو د صبر خو یو خو موږ د عام دغه کو والکه د یو شیز نه حبس عن نفسان بچ کول د یو شیز نه چې یاره بدامه کو خانه بکم ځان ته صبر کوي خو د صبر زموږ علما درې معنی کوي یو معنا دا ده چې صبر علی الطاعات ذات پنیکو باندې منسکار ګران کار دی پښمنی د پاسې دل ګران کار دی د قشن الله تعالی ګران کار دی او ته په دې باندې صبر کوي نه دا الله حکم دی صبر وکړه یو صبر عن المعصیت ځان د ګنا نه بچ کول مختا ارس پرات دی غیبت راغه پتا باندې چغلی را باندې رااله موبایل دی لګیا دی لګولې د رابطو نه ځان دی مانی نو دې تم صبر او صبر دا چې خلک پروژه کې سړی خوراک په بن شي چې روټه په بن شو نسواریانو لمخې لګوري روجه کې ورنشه مازیګر کې بل نسواریانو لمخې نه ورته شیرګټو والا او وی خو را باندې بیا غلم کوي غلم نو په دې کې اکثر جګړه نو زه اجازه هم چا جګړه وکړه وی هغه پلاګ ویم نسوار کوي او نسوار خو برابر کوي وای بس مازیګر بزان د نسواریانو نه بچ کوي نو خامخا دا راضی کړه پکور والا او باندې غصه کله نه دا صبر میاشت او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا په دې میاش کې صبر وکړ الله اکبر دا د حدیث او الفاظ دی وګورئ نو د صبر بدله سیوا د جنت ته بل نشته سیوا د جنت پر له درکو صبر وکړه بیا نورم رسول الله صلی الله علیه وسلم ساجيبه خبرې کړې او د میاشتې او پلانینګ بیان کړی دی وختم شو ان شاء الله تعالی ابا اند جمعه کې بیا بیان خدا رمضان المبارک د میاشتې نه مخکې ما تاسو ته چې د دې استقبال وکړو پروتوکول وکړو ځکه ډیره عظیمه میاشت ډیره مبارکه ده نو د یو څو کارونو اهتمام وکړي
یو څو کارونه او دا خامخا وکړې یو خو دا وکړې چې د ټولو نه روژه کې موږ ته لومبې خبره متوجه کېږي نو هغه د میاشتې لیدل ابه میاشت وینې د قرویات چې میاشت به ګورئ خامخا به ګورئ او به ګورئ نو چې میاشت ووینې او ستا شهادت صحیح شهادت و د بابو صاحب په شان نه صحیح شهادت صحیح شهادت نو صحیح شهادت او ته د علماو په دغه باندې برابر وي نو شهادت له بلاغ شي په هر جماعتونو ته راشي جماعتونو به هم دلته زمونږ په رزلو کې مرکز دی هغې ته به هم بوځو نو د میاشتې اهتمام وکړئ میاشتې اهتمام به په کومه ورځ باندې کوئ نو زمونږ رزلو کې بله ورځ د علماو قاسم علي خان کې میټینګ شوي دی او په رزلو کې هم شوي دی د هغې مطابق د دې کال 1445 هجري چې د سن 2024 نو د دې میاشتې د رمضان میاشت چې مونږ ګورو نو هغه به انشاءالله وتعالی د پیر په ورځ به ګورو د 9 په شپه د پیر په ورځ به کښېنئ د ماښام د مونځ نه مخکې د بانګ نه مخکې او د قبلې په دې طرف باندې به ګوري نو د 9 په شپه باندې به میاشت ګورو نو که د 9 په شپه باندې میاشت ښکاره شوه په دې سن 2024 1445 کې نو انشاءالله د 9 په ورځ به زموږ روژه وي او که نه د 9 په شپه باندې اوریځ وه یا دوندو یا خړه وه نو بیا به انشاءالله د چهارشنبې په شپه باندې قوي تراویح هم کوي او د چهارشنبې په شپه بیا قوي په ورځ باندې قوي روژه ده ټیک ده نو د دې رویت خیال به ساتئ دویم نمبر چې بیا میاشت کله ولیده نو او که نه په دویمه په درېیمه شپه وایي چې دا خو ډېره نو د لومبي په رمضان کې لومبي غیبت موږ د مولیانو خلاف شو مو مولیا را باندې میاشت غوړه کړه نو مولیان د باندې خدای هم تباه و برباد مه کوو الله هم نیکان که موږ خو هم روجو ته راولو روجې د باندې څنګه وکړو خو ته میاشت ووینه نو موږ به ستا بیا ومنو چې میاشت لیدلې نو داسې خو نه که چې په دویمه او په درېیمه او په څلورمه ورځ باندې د دغه کوي او دا ډېره غټه ده څوک وایي دا خو ډېره پخه وه نو هغه د املوک دانه ته جوړه کوي دا خو ډېره پخه شوې کور یې جوړ کړی نو کور جوړولو د املوک دانه ته مه جوړئ په لومبۍ شپه ووینئ راځئ چې بوځم او هلته به شهادت وکړئ بس کو بیا او مولیانو نه کړو بیا ټیک ته مولیان نه نو لومبۍ به دا چل کوي دویم نمبر به دا یو سوچ راولي او دا خامخا راولي دا خامخا چې یاره دا رمضان المبارک راغی نو دا د خپلې زندګۍ اخري رمضان وګڼئ هر یو سړی نو چې کله سړی داسې دغه وکړي نو ده کې جستجو او ده کې هغه مینه محبت نور هم د یو ځای شي تاسو موږ د الله رب العالمین بیت الله ته بوتلي د رسول الله دربار ته د الله بوتلي نو چې کله سړی بیت الله شریف ته لاړ شي او بیا مسجد نبوي ته لاړ شي او بیا کله د بیت الله نه سړی را رخصتېږي نو وایي هلکه رخصتېږي او چې بیا به راشم او که به رانشم داسې نه وابلې بیا به راشم او که به نو د تور غلام نه به بیا ورشي نو بیا به ورته نو بیا چې نو بیا به ورشي او بیا به په شعشع باندې ګوري او خدای دا شقانو ته پته لګي او بیا وایي 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 چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته لاړ شو او کله د رسول الله مبارک نه سړی را رخصتېږي نو تاسو د الله په ذات یقین وکړه چې دا د بچي د مور سره مینه وي او د دې مور نه ته را شوکې دغه کیفیت بیا چې د دربار نه روځي او بیا شین ګمبد ته ګورې نو خدای بیا چې مکمل اوي او کنه نو سړی هغه دغه زیات شي دغه شان د رمضان دا فیوزات برکات کال پته نه لګي چې یم بوکو باندې ډېر زمونږ ملګري پر اوس کالو سخت کال نشته نو چې یو څیز ته اخري وګڼې نو د هغې هغه مینه محبت به ستا په زړه کې زیاتې څلورم نمبر دا چل وکړه چې یو څیز ته کله حاصلې ښه شي نو سړی دا د تاسو جمعې مونږ اکثرو پکې غسل کړی اکثرو ښکلې پاکې جامې یې چولې دي نو د دې نفس هم غسل وکړه د نفس تم ښکلې لباس د تقوا واچوه د نفس غسل څه شی دی د رمضان نه مخکې مخکې د خپلو ګناهونو توبه وباسه چې دا را روان دی چې زه الله او د ګناه نه ځان منې کا دا یو ځان سره اګریمنټ وکړه یو پوره دغه وکړه چې زه به ځان د ګناه نه ساتم او بیا خصوصا نوجوان نسل ټول کې دې وخت کې اکثر نوجوان بس دی حاوی کړی دی هغه څه شی دی هغه انټرنیټ دی فیسبوک دی غلط څیزونه هغه یوټیوب دی هغه نور دا څیزونه دي مهرباني وکړئ او په دې جومات کې ما سره وعده وکړئ چې چا سره موبایل دی
نو په موبایل باندې به غلط چیز نه ګورو ان شاء الله وعده ده کنه ان شاء الله چې راځي مخکې دا چونکې دا خو بس موږ یو داسې دغه نه به ګورو ان شاء الله نه ډرامې نه فلمونه نه نور څیزونه دا شیز د ښه شیز دپاره مې استعمالي دا تقاریر پہ دا علماء ہو رہے دا بیانات پہ ہو رہے نعتونه پہ ہو رہے وہ غلط چیز دا پاره موږ انټرنیټ ان شاء الله نه استعمالو نو دماغ کې دا غي نه ځان پاکه چې دا غي او سر پنځم نمبر دا چې د نن نه اراده وکړي چې زب په رمضان کې منځ او خصوصا د جمع منځ نه قضا کوم د قران تلاوت وکوم استغفار بډیر ويم دی باندې بخیر ان شاء الله وختم شو آینده جمعه بیا بیان کو خدا الله نه دعاګانې کوي خصوصا دعا اهتمام کوي اے رسول الله مبارک پتا اوس تموي 2 میاشتې مخکې دا دعا کوله چې اللهم بارک لنا فی نو د دعاګانو اهتمام وکړي او دا دعا ډیره کوي خدای توفیق د خپل عبادت راکړي خدای صحت او عافیت راکړي دعا اسم الله رب العالمین قبلی خو بیا د رمضان دعا خو بچانده ان شاء الله بیان به پیره توکو ان شاء الله به کم پیره بیان چې دعا کم مقام دی او کم مرتبه ده رب العالمین دې د رمضان المبارک د عظیم میاش په موږ او تاسو د عبادت نه ډکه تیر کی او خدای دې را صحت او عافیت پکې راکړي رب دې صحت او عافیت راکړي او الله دے رابانی کما کانا حق اچ سنگ دا رمضان حق دے پا آگے طریقہ باندے اللہ رابانی دقا مبارک میاشتی رکی درود شریف ہوا ہے